ډېره مننه. درنو لیدونکو او اورېدونکو لکه څرنګه تاسو ګورئ نو دا ساحه چې تاسې ګورئ د چین ولسوالۍ اړوند د باندر قریه ده چېرته چې دغه ډېر وخت نامني وه خلکو نو خبره مې دا کوله چې دلته چې کوم دی اوس ډېر د امن فضا حاکمه ده ډېر خوندور موسم دی ډېر جانانه موسم دی موسم شراب ورئ بیخي نو خبرې چې کومې دي دغسې دي نور تاسې یې نه یار د خپلو سترګو باندې زما د زه یوه لنډۍ تاسې ټول ته ډالۍ کوم که نه وایي د شونډو پاړ مې ورله یوسی د شونډو پاړ مې ورله یوسی که جانان خدای رسول مني نو را بشینه راشه دا ونیسه زما طبیعت ما له د غرونو جانان ښه دی ما له د غرونو جانان ښه دی بازاري یار په سړي ډول خرڅوینه بازاري یار په سړي ډول خرڅوینه وګوره د کلي کوڅې ما پسې مه ګوره د کلي کوڅې د غره سړی یم زما کور نشته او دا چې بې وس او بې څوکه ښکاري بهار د دواړو سترګو تور نشته ډېره مننه ښه وختونه یو څو بیتونه دي اگر چې شینواري صاحب د ترانو غوښتنه وکړي خو زه هغه څه ته ارام کړو لکه مثال د مخکې بیا به یو څه وکړو مینوال دې په تمه وایي چې څه په چل او څه په ناز یې رانه واخیست څه په چل او څه په ناز یې رانه واخیست څه په چل او څه په ناز یې رانه واخیست د زخمي زړګي یو راز یې رانه واخیست بیا وایه څه په چل او څه په ناز یې رانه واخیست د زخمي زړګي یو راز یې رانه واخیست او په کتو کې د سترګو عجب کیف و تیز نظر لکه د باز یې رانه واخیست په ښه ډېرو صفتو چې مفتي کړم په ښه ډېرو صفتو چې مفتي کړم بیا د هر جرم جواز یې رانه واخیست خاریا پاسته واړه شان قدمونه خاریا پاسته واړه شان قدمونه خاریا پاسته واړه شان قدمونه د شډل مزل انداز یې رانه واخیست وایي چې اوس د خیال پر لوړو نظم نشم الوتلی اوس د خیال پر لوړو نشم الوتلی مننه اوس د خیال پر لوړو نشم الوتلی د غرور هغه پرواز یې رانه واخیست او یو ښه بیت دی شینواری صاحب وایي چې خبرې ښې پیکه شوې وخت یې راکړ چې خبرې ښه پیکه شوې وخت یې راکړ چې خبرې ښې پیکه شوې وخت یې راکړ د خبرو خوږ آغاز یې رانه واخیست الله بیا یې ورو دا بیا ورو چې خبرې ښې پیکه شوې وخت یې راکړ چې خبرې ښې پیکه شوې وخت یې راکړ د خبرو خوږ آغاز یې رانه واخیست نو ټولو ملګرو ته ډالۍ ملګرو مونږ سره اوسئ مونږ یو بل څوک هم سم په تادۍ کې دی کوم ځای ته روان یو شیراز صاحب اول دا احوال راکړه دا شعر وي ډارېږي ډېره مننه درنو لیدونکو او اورېدونکو لکه څرنګه تاسو ګورئ نو مونږ اختریز چکر دی او د چین ولسوالۍ باندر سیمه ده او دا د تنګوړي سیمه ده او تنګوړي او د البته صفري نقطې ته نږدې سیمه ده او دا سیمه تاسو خپله باندې ګورئ چې ډېره یو خبره د شینا صاحب واضح که نه چې ډېره سرسبزه ده شاته نختره او منځې دي خو چون ګرد دی او وریځ ده ټیټه روانه یوه خبره زه بالکل یعنی شبنم جاری دی یعنی جنتي هوا ده بالکل زه راځم ورګي شعر اختریز بیتونه دي که نه او د امینځی مومن بیتونه دي امینځی مومن ډېر اوري او تازه یې لیکلي وایي چې نیمګړي مې راپاتې ارمانونه دي اختره نیمګړي مې راپاتې دي نیمګړي مې راپاتې ارمانونه دي اختره خالي مې د بنګړیو نه لاسونه دي اختره او زمونږ د هر کلی غوندې د مینې په نوم راشه زمونږ د هر کلی غوندې د مینې په نوم راشه زمونږ د هر کلی غوندې د مینې په نوم راشه ګلکړي
دا د عطاخان تر ډالۍ وي د بنې غږ را باندې وشو د وړې لور سره د کټه پرې وکړم زما د بنو جنګ خوښېږي ستا د قسم یاره دوه وکړو د بنې غږ را باندې وشو د بنې غږ را باندې وشو لکه سکروټه په میدان وټسېدمه او یو بله ټپه ده که نه خو ما دې بله ولې وکړه بله ولې وکړه کور خو مې کاو بچې به خدای نه راکاول ډېره مننه دې کې نو موسیقي بېوسي ما خو هغه یو که نه حقیقي خلک لالیا لوی شي خود مختار شي لالیا لوی شي خود مختار شي د کام سره چې بیرغ باچا د جنو محفل باچا د جنو محفل باچا د غرو غړي د پرېږده خدای اخلاص وینه ریشا داس په څنګه راغلو کنه بس جیب کې موبایل نه اوس ونه وي چې خدایا اډو کې مات کې خو چې موبایل نه مات پرانو نو مخ یو لنډه وای وی د لمدو نکریزو راغی وی د لمدو نکریزو راغی د کومې پیغلې د سرنم کې راوړل خرانګي ورانګي ونه خدایا زمونږ په کور راولي شاخونه هغه ترنم